سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار سبزي او د صحت په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبرې کوم په یو درې وړو بیمارو یا بیمارۍ ورته هم نشو ویلی، اصل کې دا علامات دي. ټول نه مخکې چې ورته موږ وایو هټکي یا اټکي ورته خلک وایي، په اردو کې ورته هچکي وایي، په انګلیش کې ورته هیکپس وایي. دا څه شی دی او دا څه نه کېږي او څنګه موږ د دې نه ځان خلاصولی شو؟ عموما د اکثر خلک دا چې نو دا ډېر تنګوي هم کله چې شروع شي ورته، ځکه چې دا انوالنټري کنټرکشنز دي او د هغو په بیا لاس نه رسي چې د دې نه څنګه ځان خلاص کړو. نو اصل کې که دې ته مونږ خیال وکړو نو زمونږ دا ډایفرام چې څه ته وایي یا یو غټ مسل دی چې هغه زمونږ د سینې او د خېټې دا دغه چې دی دا جدا کوي، دا پارټیشن کوي د دې دا ډایفرام چې کوم دی، او دا ډایفرام په ساه اخیستو کې مدد ورکوي او دغه چې دی د لنګس ښکته پورته بیا د دې سره کنټرکشن د دې ډایفرام کېږي. دغه ډایفرام ته دوه نرو سپلای، یو ته وایي فرینیک نرو، بل ته وایي ویګس نرو، دا دوه نرو دې ته سپلای، نو د دې سپلای کېږي او دا چې دی دا ښکته پورته کېږي په خپل حساب باندې. خو کله داسې چلو شي چې دغه نرو چې کوم دی په څه طریقه باندې هایپر سټیمولیټ شي یا دا چې دی د دې اریټیشن وشي یا دا ډیمیج شي، نو د دغې وجه نه بیا دا کانټرکشن چې کوم دا انوالنټري کانټرکشن یا کانټرکټ کېږي دا ځای، او کله چې دا کانټرکټ کېږي نو د دې سره ډایرکټ چې دی ووکل کارډز هم کانټرکټ کېږي او د هیک په شانتې یو اواز راځي، هیک هیک دا چې مونږ کوو نو دې ته هیکپس ورته په انګلیش کې ځکه وایي چې دا هیک غونته کې اواز کوي او دا چې نو دا د چا په کنټرول کې نه وي. دا اریټیشن د څه وجې نه کېږي یا دا ډیمیج د څه وجې نه کېږي د دې نرو ته یا دا دغه چې بیا شروع شي هټکې چې شروع شي. په دې کې د ټول نه غټه خبره ده چې کله مونږ زیات روټۍ وخورو او په یو ځای وخورو نو دا چې دی دا نرو سټیمولیټ کړي، یا د دې نه علاوه چې کله مونږ داسې څه ډرنکس لکه سافټ ډرنکس چې کوم دي که نه دا کاربونیټډ ډرنکس چې دي که دغه مونږ زیات وڅکو یا په یو ځای وڅکو د هغې سره کېږي، یا ډېر زیات اکسایټمنټ د خوشحالۍ د وجې نه د هغې د وجې نه دا کېږي. نو ښه خبره دا ده چې لکه مونږ په دې کې هم احتیاط وکړو، بیا هم دغه کېږي تاسو ته ځان خلاصوئ او تنګوي نو بیا داسې کولی شئ چې لږ ساعت دپاره تاسو ساه بند کوئ، کله کله د هغه سره ښه شي. بیا داسې هم کېږي چې یاره تاسو یو دغه راواخلئ، د پلاستیکو یو تیلی راواخلئ او په هغې کې لږ ساعت ساه اخلئ، یو منټ دوه، نو کله چې کاربن ډای اکساید دننه ځي نو دا هم د نرو سټیمولیشن چې دی دا کموي، نو د هغې سره هم ستاسو دا دغه ختمېدی شي. دې نه علاوه که تاسو یخ آیس کیوب وخورئ د هغې سره کېږي، یا یخې اوبه وڅښئ د هغې سره هم دا ختمیږي. خو کله چې دا ډېر زیات او نه ختمیږي او میعاد یې زیات نو د دې مطلب دا ده چې شاته څه مسله شته، بیا پکار ده چې پوره انویسټیګیشن وشي، ځکه چې دغه نرو ډیمیج کېږي نو دا خو د مغزو نه راغلی د ډایفرام پورې راغلی، نو په هر ځای کې چې دی په کوم ځای کې اریټیټ کېږي یا ډیمیج شوی یا سټیمولیټ کېږي نو د هغې ځای نه دا مسله پیدا شوي. کو فرض که اوس خدای مکړه کینسر دی چاته د مغزو کارسینوما ده وته، نو هغه ځای کې دا نرو چې دی دا سټیمولیټ کېدی شي، یا په دې مرۍ کې هغه ته څه کینسر یا ټیومر یا بل څه شی دی هغه اریټیټ کولی شي. نو دغه څیزونه چې دي بیا د دې هرې بیمارۍ دې نه علاوه چې دی ډېر شی میټابالیک ډیزیزز دي که نه په هغې کې دا کېدی شي، نو بیا پکار ده چې وخت زیات شي، نو پکار ده چې د دې تاسو لاړ شئ ډاکټر ته او هغه تاسو له صحیح تشخیص وکړي، معاینه وشي او د هغې نه پس د هغې حواله باندې علاج وشي. دویمه خبره چې زه کومه هغه دا د سترګې رپېدل. اکثره زموږ خلک دا وایي یاره ښی سترګې رپېږي نو ښه کار کېږي، یا څوک را روان دي ګسه سترګې رپېږي نو بد شګون دی، یا نو دا ټولې بس د خلکو خپلې جوړې کړي یو دغه دی، یو کیسې دي د دې دغه سره میډیکل ساینس سره هېڅ تعلق هم نشته. اصل کې دې ته آیلټ ټویچنګ وایي، یا بره دغه چې کومه ده سترګه رپېږي یا دا بر طرف چې کوم دی زیزمه یا دا لاندې زیزمه دا چې کله رپېږي نو د دې وجه دا چې لکه دې ته خپل نرو سپلای لاندې آیلټ ته خپل سپلای او بره ته خپل سپلای نرو سپلای، نو بیا هغه خبره چې هغه نرو سټیمولیټ شي او په دې کې زمونږ دا مسلز فایبري واړه واړه فایبرز نو هغه چې دی هغه اریټیټ کوي او هغه چې اریټیشن د هغې کېږي نو هغه د هغې ټویچنګ کېږي یا زر زر هغه دغه کېږي غونته کې رپېږي غونته کې، نو موږ وایو سترګې رپېږي، څوک یې مږي مږلي هم نه دي پکار. د دې عموما درې وجوهات کامن چې دي، عام درې وجوهات کېدی شي، یو دا چې ستاسو سټرس ډېر زیات وي په سړي باندې، نو پکار چې خپل سټرس کنټرول کړي. دغې سره کېږي فیټیګ بل ته وایي چې دا په څه وجه باندې لکه ډېر زیات ستړي شي انسان ستړی یا سترګې ستړي شي، دغې وجې نه کېږي. عموما که تاسو خیال کړی نو د سترګو سټرس چې کوم دی نن سبا د کمپیوټر زمانه ده او ډېر خلک کمپیوټر ته ثابت ورځ ناستي، نو د دې دپاره لکه یو رول دی 20-20 رول ورته وایي،
هغه رول چې کوم دی نو پکار ده چې هغه موږ په کار راولو. 20-20 رول دې ته وایي چې کله تاسو 20 منټه یو سکرین ته وګورئ، که تاسو هغه موبایل سکرین کوم نږدې سکرین موبایل سکرین ټي وي سکرین هر څه چې او هغې ته کله تاسو 20 منټه وګورئ نو پکار دا ده چې 20 سکنډه بیا تاسو لرې ګورئ یا تقریبا 20 میټره لرې. دا چې 20-20-20 چې ورته وایي نو د 20 سکنډو دپاره بیا به تاسو 20 میټره چې دی کم از کم لرې ګورئ چې دا سترګې ستاسو ریلیکس شي. د دې نه علاوه بله یو دغه چې ده نو هغه کیفین هم دی. کافي چې کومه ده د دې سره هم دغه سټیمولیشن کېږي. نو پکار ده چې د کافي په ځای تاسو چای وڅښئ، ځکه چې په چای کې یو خاص قسم کیفین کم او یو خاص قسم امینو اسید وي پکې چې هغه تاسو ریلیکس کوي. د دې نه علاوه که نورې بیماري د هغې سره هم کیدای شي لکه که الرجي ده یا سترګې وچې دي نو پکار ده چې د هغې خپل علاج وشي. او دغسې که هره بیماري خو چې د هغې خپل علاج وشي که نه که د اولنۍ عموما چې دی ما چې اولنۍ 3 خبرې کومې ذکر وکړې نو دا د دې وجې نه کېږي. درېیمه کومه بیماري چې زموږ په ټولنه کې ډېره عامه ده هغه بیماري هم نه دی، علامت هم نه دی، خو به هر حال زموږ په ټولنه کې عامه ده. هغې ته موږ وایو نوم پرېوتل، یا وایي د پلانې نوم پرېوتی دی، نوم وله په ځای کول غواړي یا نوم وله کتل غواړي. نو اصل کې دا نوم څه شی دی؟ دا امبلیکس ورته موږ په انګلیش کې وایو او دا چې دی نو لکه دې سره یو کارډ لګېدلی او کله چې ماشوم د مور په خېټه کې نو دې په ذریعه باندې دته خوراک راځي. نو په دې کې یو غټ وین او دوه پکې آرټریز دي، د هغې په دغه باندې دته خوراک راځي. کله چې دی پیدا شي نو هغه نوم کټ کړي، نو چې هغه کټ کړي نو هغه آرټریز او وینس چې کوم نو هغه چې دی هغه بالکل ختم شي او د هغې نه لیګامنټ جوړ شي کوم ته چې موږ وجې وایو. نو دلته د دې بیا د نور هېڅ شي سره هم تعلق نشته. اصل کې کېږي څه کېږي داسې چې کله تاسو زور ولګوئ یا څه داسې د بلې وجې نه زموږ د ابډامینل مسلز چې کوم دي د خېټې دا مسل څنګه چې نور مسل سټرچ کېږي یا ټویچ کېږي دغه شانتې دا مسلز هم سټرچ شي. نو کله چې دا مسل سټرچ شي نو په هغې کې ډېر زیات دړ پیدا کېږي او کله چې سړی خېټه نیغې نو هم دړ کوي. دغه ځای کې د اټونومیک نرو سیسټم دی ټول نو دا د خېټې ته هم راغلی او دغه ته هم د معدې ته هم نو اکثر که تاسو خیال کړئ نو د بیا خوراک هم خواته نه کېږي او دله څه الټۍ غوندې ورځي، زړه ورته ایښېږي. نو دا وایي چې دا نوم یې پرېوتی دی. د دې هېڅ هم میډیکل دغه نشته، ریسرچ نشته په دې باندې، نه څه داسې خبره شته. خو د دې دپاره بیا څه ده چې تاسو مسل د سټرچ شوي نو تاسو مسل ریلیکسنټ خوړی شئ، د هغې سره ښه شي یا آرام وکړئ، د هغې سره ریلیکس یې کوئ یا مخې ته راشئ چې دا مسل کوم دی دا ایکسټرا کوم سټرچ شوي نو هغه سټرچ یې ختم شي او دا مسل ریلیکس شي د هغې سره. نو که تاسو آرام وکړئ یا مسل ریلیکسنټ وخورئ نو دا به د هغې سره ښه شي. او د دې نوم پرېوتو لکه په میډیکل ساینس کې هېڅ دغه هم نشته. زه چې کله وړوکی یم یو خبر رایاده شو نو هلته زمونږ یو ګاونډي و، زما خیال دی چې زه خو وړوکی یم نه پوهېدم نو مشرانو به دا خیال و چې که څه د نوم پرېوتی دی او د څه خواته نه کېږي د له الټۍ ورځي. نو زه هغې ګاونډي له یې بوتلم، هغه وایي چې نوم وله وګورې، هغه په دې نوم کتو کې ډېر مشهور او خلک به د لر نه راتله. نو بهرحال زه چې سم لاسته منو یو خو هغه زمیندار الله دې وبخي او دا ګوتې پیڼه ګوتې وې نو کونه هم نه کټ کړي او ګوتې څه وې چې سمې دغه شوي وې یا پرېک شوي وې او سمې زږې ګوتې وې. نو زما په دې نوم کې تیل واچول او داسې چې ګوته پکې وواله نو زما د نوم د چار چاپېره نه پټ لاړ. نو بیا خو پته نه لګي چې نوم مې پرېوتی و او که نه ښه شومه د هغې نه خو په ازې ښه شوم، خو بیا د هغې دغه نه دا نوم دا پټ د لر کېدو نه زه ډېرې ورځې چې ومه نو ناجوړه ومه. به هر حال دا خبره مې تر دې حده پورې وکړه چې لکه دغه څیزونو د دې هېڅ میډیکل دغه نشته، دا توضیح نشته او دا خبرې چې دي صرف زمونږ په ټولنه کې او په زمونږ په بلکې جنوبي ایشیا کې په نورو ملکونو کې دغه 2-3 ملکونه دي زمونږ په دې کې عام دي او دلته دغه هېڅ خبره هم نشته. نو که د چا نوم پرېوتی دی مطلب چې مسلې سټرچ شوي دي او د هغې علاج دې وکړي، نور د دې هېڅ قسمه څه دغه نشته. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ، د الله په امان.